د طالبانو خلاف تازه په نورو ولایتونو کې هم پاسونوال راپورته شوي دي. طالبان او پاکستان څنګه ورخطا دي؟ طالبان څنګه شپږ شول؟ جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. ننګرهار او لغمان کې هم په شهید ځوانانو د طالبانو پر ضد وسله راپورته کړې. پاسون کوونکي چې ډیری ځوانان دی وایي چې له خپلې خاورې دفاع کوي، د امنیتي ځواکونو ترڅنګ درېږي او طالبانو ته خپلو سیمو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. بلخوا د اوهرات ولایت په ګذرګاه ولسوالۍ کې لسګونه کسانو مجاهدینو په داوطلبانه توګه د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی او د طالبانو خلاف وسله پورته کړې ده. دوی وایي له خپلې خاورې به دفاع کوي. بلخوا احمد شاه ساحل لیکي وطن کې روانو شعوري او ولسي غورځنګونو د شاه محمود قریشي هیلې بیخي له خاورو سره خاورې کړې. بیخي یې د کابل له نیولو نه امید کړل. طالب ته بیخي ځان سپک معلوم شو، نهایت سپک. ښځې، سړي، سپین ږیري او ځوانان ټولې پر وړاندې راپورته شول. ټولو د افغان ځواکونو ننګي ته مخه وکړه. طالب په روانو ورځو کې خپل وزن او حجم ولیده. داسې ګمان کېدی چې دا غورځنګونه به یوازې تر غیر پښتني سیمو پورې محدود شي یا یوازې به غیر پښتانه په طالب پسې ډنګ او لرګی راواخلي. په هغه خبره لاړل. ننګرهار ته، کندهار ته، خوست او اوهرات ته ډیری ولایتونو کې شملور پښتانه پاسون ته راوتلي دي. اصلا دې حالت له طالب څخه زړه باسلی دی. دې حالت پښیمان او سپک کړ. سړی موږ درته وویلې دلته دې د هر افغان کور ته جنازې ور ولېږلې، زرګونه میندې دې برې کړلې، بچي دې یتیمان کړي دي. د دې خلکو پښو ته ټیټ شه، الله جل جلاله او دوی د خپلو ظلمونو او ناکرد عملونو بخښنه ورڅخه وغواړه. بس دی، کیسه مه لویوه. د دې خلکو نن زړه نری شوی دی. بخښي دي، خو تا د جنرال فیض او جنرال باجوه پالیسي تر سر ونیوله. کاذب غرور واخیستې، د وطن ورانولو او چرکولو ته دې مخ کړله. بیخي په غلطه ولاړې. په لاسي لاس دې د ملت په وجود کې سړه شوې غوسه په ځان پسې راوپاروله. اوس که دې سړي او که بخي دي ستا د خپله لاسه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.